آیاتونو کې یو خطاب وسو بني اسرائیلو ته او هغو ته د بعضې خبرو امر وکړي، د بعضې کارو څخه یې منع کړل. یوې دا ورته وویل چې تاسې زما نعمت یاد کړئ او زما په وعدې باندې وفاداري وکړئ او ایمان راوړئ زما په کتاب باندې، او نور بعضې کارو څخه یې منع کړل چې د الله په آیاتو پیسې مه اخلئ او د الله په کتاب باندې اول وار کافرېدونکي کسان مه کېږئ، حق و باطل مه سره ګډوئ او حق مه پټوئ. او بل دا چې تاسو د لمانځه پابندي وکړئ، زکات ورکړئ او د رکوع کوونکو سره رکوع وکړئ. په دې کې د ایمان دعوت هم و او دا چې لمونځ په جماعت سره وکړئ. رکوع ادا کړئ، رکوع د دوی په دین کې نه وه، نو مطلب دا چې ایمان راوړئ. او بیا په دې کار هم د دوی رد وکړئ چې خلکو ته به د نیک کار امر کوئ او خپله به یې نه کول. بعضې اهل کتاب به داسې وه، چا به پوښتنه ځینې وکړه چې دا پیغمبر څنګه دی، دوی به ورته ویل چې دا پیغمبر په حقه دی، ایمان ورباندې راوړئ، خو خپله ایمان نه ورباندې راوړئ. نو الله پاک د دوی په دې کار رد کوي چې خلکو ته د نیکۍ امر کوئ او خپل ځان یېروئ، داسې کار ولې کوئ. د دې مطلب دا دی چې څوک بل چاته د نیک کار امر کوي نو هغه باید خپله هم کوشش وکړي چې خپله هم عمل ورباندې وکړي. د دې آیت دا مطلب نه دی چې چا نیک عملونه خپله نه یې عملي کړي هغه بل چاته نشي ویلی، بلکې دا دی چې هغه باید خپل ځان هم ير نه کړي. سعید ابن جبیر رحمه الله فرمایي وایي که داسې سي چې یو څوک په ځان کې نیک اعمال راولي، ګناه به خپله پرېږدي، بیا به بل چاته دعوت ورکوي، که داسې سي نو دعوت به بالکل ختم سي، ځکه څوک داسې شته چې هغه د ټول نیک عملونه عملي کړي او ګناوې دې په ده کې نه وي. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایلی دی وایي په ما کې چې کله یو غلط کار موجود سي نو زه په خپلو تقریرونو کې او په خپلو خبرو کې په هغه غلط عادت باندې رد کوم، خلکو ته بیان کوم چې دا کار مه کوئ، حالانکه هغه په ما کې موجود دی، نو په دې طریقه سره اخر زما هم اصلاح وسي. نو دا مطلب نه دی چې چا خپله یو نیک کار نه کوئ هغه بل چاته نشي ویلی، ویلی سي خو لیکن خپله به هم کوشش کوي چې عملي یې کړي. بل چاته چې سړی د نیک عمل وایي خپله هم د ده دپاره هم هغه حکم لري، که فرض کار و د ده دپاره هم عمل کول فرض دی، که واجب و فردم واجبه ده چې عملي یې کړي، که مستحب و د ده دپاره هم مستحب دی، دا نه چې ټوله کارونه بس پر ده فرض دی. بیا په اخر کې وفرمیل چې تاسې په صبر او لمانځه سره کومک حاصل کړئ، او بیا وویل ځکه چې په صبر سره او په لمانځه سره سړي ته نیک عملونه اسانه کېږي او د بدو کارو سره ګرځي. او اخر کې وفرمیل چې دغه کار د لمونځ یا د استعانت په صبر او صلات سره په عاجزي کوونکو ته اسانه دی، نورو خلکو ته ګران دی. عاجزي څنګه په انسان کې راځي هغه بیان هم وسو چې عاجزي په دې سره راځي چې د قیامت فکر سړی په خپل ځان کې راولي، قیامت چې په یاد وي نو په دې طریقه سره خشوع او عاجزي پکښې راځي. اوس په دې آیتونو کې الله رب العالمین بل خطاب کوي بني اسرائیلو ته، او د دې ځای څه انعامات هم شروع کېږي پر بني اسرائیلو باندې چې هغه 8 انعامات دي تقریبا. په دې کې مقصد دا دی چې دا انعامات ما پر تاسې کړي دي نو په اعبدو ربکم باندې عمل وکړئ. یا بني اسرائیل ای اولادې د یعقوب علیه السلام اذکرو یاد کړئ. اذکرو یادول دا دی چې په زړه کې یې یاد کړئ چې شکر یې ادا کړئ. نعمتي التي زما هغه نعمت انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی پر تاسې باندې، پر تاسې مې انعامات کړي وه هغه یاد کړئ. وانی او یقینا زه چې یم فضلتکم غوروالی مې درکړی و تاسې ته علی العالمین پر ټولو مخلوقاتو د هغې زمانې، پر ټول عالم د هغې زمانې. وانی فضلتکم بني اسرائیلو ته الله پاک د وخت په خلکو باندې فضیلت ورکړی و. فضیلت یې ځکه ورکړی و چې په اعبدو ربکم باندې عمل کړی و. د الله عبادت چې دوی کوئ نو الله پاک دوی ته فضیلت ورکړی و. کله چې دوی د الله عبادت پرېښوئ نو هغه بهتري د دوی پاته نه سوله. وانی فضلتکم په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې اوس به هم فضیلت درکم که چیرې تاسې په اعبدو ربکم باندې عمل وکئ.
بني اسرائیل د هغې زمانې په خلکو بهتر وه او نور مطلقا چې بهتر دی هغه زموږ د نبي علیه السلام امت دی. زموږ د نبي علیه السلام تر امت دوی بهتر نه دی. سوره آل عمران 110 نمبر آیت کې الله پاک دا مسله بیان کړې ده چې دا امت تر ټولو بهتر دی. کنتم خیر امت یا ستاسې سوره آل عمران 4 سپاره 110 نمبر آیت دی. کنتم خیر امت تاسې یاست بهتر د امتو. دا صریح دلیل دی چې دا امت تر ټولو امتو بهتر دی که تیر سوي چې څومره دی. کنتم خیر امت تاسې یاست بهتر د ټولو امتو. اخرجت للناس چې رایستل سوي یاست یعنې پیدا سوي یاست للناسې دپاره د خلکو تأمرون بالمعروف چې په نیکۍ سره به امر کوئ وتنهون عن المنکر او د بدو کارو څخه منع کوئ وتؤمنون بالله او په الله سره به ایمان لرئ. نو د دې آیت صراحتا دا مسله معلومیږي چې زموږ تر امت نه دی بهتر بلکې زموږ امت مطلقا تر ټولو بهتر دی. وانی فضلتکم علی العالمین. اوس د قیامت څخه یې بیروي که تاسې د الله شکر ادا نه کوئ د الله عبادت شروع نه کوئ نو د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې په دنیا کې یو مجرم ونیول سي په 4 طریقو خلاصیږي. یا دای جرم یې بل سړی په غاړه واخلي د هغه په ځای دا الله پاک فرمایلی دی چې دا یو شی هم نشي ورکولی. واتقوا یوما وبېرېږئ د هغې ورځې څخه لا تجزي چې بدله به نشي ورکولی نفس یو نفس چې هغه مجرم نه وي عن نفس د بل نفس څخه شیئا د هېڅ عذاب د هېڅ شي. دا اول صورت د عذابه د خلاصېدلو چې یو راولاړ سي د بل په ځای داسې نشي کېدلی په قیامت کې چې مثال یو سړي لمونځ نه وي کړی بل ورته وایي چې ما لمونځ کړی دی زما لمونځونه ده ته ورکړه. دا نشي کېدلی او نه داسې کېږي چې ورته ووایي چې دا سزا ما ته راکوي د اخلاص کوي. یوه طریقه خو په دنیا کې دا وي دا هلته نشته. بله طریقه ولا یقبلو او نه به قبلیږي منها د دې نفس څخه شفاعت او سفارش. په دنیا کې چې یو مجرم نو نور کسان سفارش ورته وکړي خلاص یې کړي په قیامت کې دا شفاعت نه قبلیږي. شفاعت د مؤمنانو دپاره ستا د اهل سنت والجماعت عقیده ده خو دلته بحث د هغه چا دی چې هغه کافر وي. د کافر په باره کې شفاعت نه قبلیږي. درېیمه طریقه ولا یؤخذ نه به اخیستل کېږي منها د دې نفس څخه عدل بدله او جرمانه. په دنیا کې مجرم جرمانه ورکړي یا رشوت ورکړي په دې ځان خلاص کړي هلته په دې سره نشي خلاصېدلی. ولا هم ینصرون او نه به وي دوی ینصرون چې کومک ورسره وشي. په دنیا کې دام کېږي چې یو څوک یې پر سر ودرېږي زورور سړی په زوره یې خلاص کړي. په قیامت کې دا کیسې نشته. نو د قیامت لپاره صرف دا دی چې د الله پاک عبادت وکړي. وإذ نجیناکم من آل فرعون په دې کې اوس بني اسرائیلو باندې الله پاک خپل یو نعمت بیانوي. وإذ نجیناکم کله چې موږ تاسو ته نجات درکړي خلاص مو کړلاست من آل فرعون د تابعدارو څخه د فرعون یسومونکم چې درکولی تاسو ته سوء العذاب بد عذابونه دا و یذبحونه چې حلالوله ابناکم ستاسې زامن ویستحیون او ژوندی یې پرېښولې نساکم ستاسې ښځې. یستحیون یوه معنا دا ده چې ژوندی یې پرېښولې او دا معنا هم ده چې بې حیا کولې ښځې ستاسې ښځې یې بې حیا کولې د هغو بې عزتي یې کوله. دا هغه وخت و فرعون خوب ولیدی چې د بني اسرائیلو د کورو د طرفه یو اور راغی. دې اور د قبطیانو کورونه وسوځول او د بني اسرائیلو کورونه خلاص شول. دا یو روایت دی. بل روایت دا دی چې دته جادوګرانو کاهنانو وویل چې یو داسې سړی به په بني اسرائیلو کې پیدا کېږي چې د هغه د وجې به ستا باچهي ختمیږي. بل روایت دا هم شته چې بني اسرائیلو کې دا خبره مشهوره وه چې په مشت کې به یو داسې هلک پیدا کېږي چې د هغه د وجې به د فرعون باچهي ختمیږي. بني اسرائیلو د خپلو پیغمبرانو څخه اورېدلي وو. نو فرعون چې په دې خبر سو راولاړ سو د بني اسرائیلو کوچنیان به یې ورحلالول. بیا نور قبطیان راولاړ سول چې حلال یې کړل ډېر کوچنیان یې حلال کړل. نو هغه ورته وویل وایي که چیرې دغه بني اسرائیل ټول حلال کړې
نو موږ خو د شاهي کورنۍ خلک یو، نازولي خلک یو، دا بني اسرائیل زموږ مزدوران دي، که دا ختم سي موږ ته به تکلیف سي، موږ به خپل خدمتونه خپله کوو، دا غټ مشکل دی. نو بیا فرعون را ولاړ سو، یو کال یې حلالول او یو کال یې پرېښول. په کوم کال یې چې حلالول په هغه کال موسی علیه السلام پیدا سو، او په کوم کال یې چې پرېښول په هغه کال هارون علیه السلام پیدا سو. نو الله پاک فرمایي چې د فرعون څخه مې تاسې خلاص کړاست چې تاسې ته یې دغه تکلیفونه درکول. وفي ذلکم، او په دغه کار کې چې په دې عذابو کې بلا او امتحان دی من ربکم د طرفه څخه د رب ستاسې عظیم لوی امتحان. دا یو انعام سونو شکر ادا کړي. بل انعام دا دی چې کله بني اسرائیل د فرعون څخه وبېرېدل، موسی علیه السلام هم غټ سو. نو موسی علیه السلام بني اسرائیل را جمع کړل او د میلې په بانه د فرعونیانو څخه ووتل او لاړل. فرعونیان چې خبر سول چې دا خو لاړل، بغاوت یې وکړي، نو خپل فوج یې تیار کړي او ورپسې روان سو. په لاره کې دریاب راغی. موسی علیه السلام ته الله پاک وویل چې دا پلکړه ووهه، چې پلکړه یې ووهئ 12 کوڅې په دریاب کې جوړې سولې. موسی علیه السلام ووتی او فرعونیان چې رالل ور داخل سول، هغه ټوله غرق سول. دا بل انعام د الله پاک. وإذ فرقنا، کله چې موږ وچوی بکم په تاسو سره البحر دریاب. دا بحر قلزم دی په مصر کې، او اوس مشهور نوم یې بحیره احمر ورته وایي، سور دریاب. دا دریاب فانجیناکم، نو موږ خلاص کړئ تاسې لره. واغرقنا علی فرعون، غرق کړل موږ تابعدار د فرعون. وانتم تنظرون، او تاسې واس ورته کتل مو، سیل مو کوئ چې فرعونیان اوبو غرق کړل. بل نعمت ته الله دا دی چې موسی علیه السلام کله چې د فرعون څخه خلاص سول بني اسرائیل ولاړل، مطمئن سول، نو بني اسرائیل او موسی علیه السلام ته وویل چې الله پاک خو زموږ سره داسې احسانات وکړل، موږ د دښمن هم خلاص سولو، ته اوس د الله څه وغواړه چې یو قانون موږ ته راکړي، موږ به په هغه قانون باندې عمل کوو. موسی علیه السلام د الله پاک څخه غوښتنه وکړله. موسی علیه السلام ته الله پاک ویل چې ته راسه کویتور ته د 13 ورځو دپاره، زه به تا ته دغه کتاب درکم. موسی علیه السلام چې راغی 13 ورځو دپاره روژه یې ونیوله. په 13 ورځې چې پوره کړې روژه یې ماته کړله. الله پاک ته د موسی علیه السلام د روژاتي د خولې بوی محبوبي. نو الله پاک ورته وویل چې تا روژه ماته کړله، 10 ورځې به نور هم تېروې. 10 ورځې نور هم موسی علیه السلام تېرې کړې، 40 یې پوره کړې، او الله پاک کتاب تورات ورکړي. دلته موسی علیه السلام په کتاب چې تللی دی، دلته سامری را ولاړ سو، او د سرو زرو او د سپینو زرو څخه چې د فرعونیانو څخه راوړي وو، دا یې راواخیستل. وایي دا خو د غنیمت مال دی، دا خوړل ناروا دی، د دې ګناه څخه ځان خلاص کړي، دا به وسوځو. هغه یې ټوله وسوځول او د ګلګي شکل یې جوړ کړي، او د جبرائیل علیه السلام د آس د قدم خاوره ده راخیستې وه، هغه خاوره یې ور واچوله. نو په دې ګلګي کې ژوند پیدا سو، اوازونه به یې کول. بېرته یې ورته وویل سامري دی بني اسرائیلو ته چې دا ستاسې خدای دی، د موسی علیه السلام هېر سوی دی چې کویتور ته تللی دی، د دې عبادت شروع کړي. نو بني اسرائیل خو مخکې مشرکین وو، نو هغه زوړ شرک یې بېرته هغه محبت راپورته سو او د ګلګي عبادت یې شروع کړي. نو بیا وروسته بیا د دوی الله توبه قبوله کړه. واذ وعدنا، کله چې موږ وعده وکړله موسی د موسی علیه السلام سره 40 لیلة 40 شپې، ثم اتخذتم، بیا تاسې ونیوئ العجله ګلګي لره، من بعده، وروسته تر تللو د موسی علیه السلام، وانتم ظالمون، په داسې حال کې چې تاسې ظالمان واسته الله حکم ویېر کوي. 40 لیلة 40 شپې یوه چله لګولې ده د قرآن د الله د کتاب د راوړلو دپاره. لکه اوس چې علما په روژه کې 40 ورځې د قرآن کریم تفسیر کوي، دا د دې یو ثبوت دی. ثم عفونا عنکم، نو دوی د ګلګي عبادت شروع کړي، نو الله پاک بل انعام ورباندې بیانوي چې دغه ګناه م الله در تېر سو. ثم عفونا عنکم، بیا موږ معافي وکړله ستاسې څخه، من بعد ذلک، وروسته تر دغه ګلګي د عبادت، لعلکم تشکرون، شاید چې تاسې د الله شکر ادا کړئ، د الله شکر به ادا کړئ او د الله پاک عبادت به شروع کړئ. وإذ آتینا موسی الکتاب، بل انعام دا دی کله چې موږ ورکړئ موسی علیه السلام ته الکتاب، کتاب تورات، والفرقان، جلاوالی په مابینځ کې د حق او د باطل، چې دا کار هم دا صفت هم په تورات کې و، او نورې معجزې هم وې چې په هغو سره هم د حق او د باطل
فرق او جلاوالی کېدی. لعلکم تهتدون، شاید یا د دې دپاره چې تاسې سمه لار پیدا کړئ. د الله کتاب مقصد دا دی چې خلک هدایت ورباندې پیدا کړي. نو دا بل انعام دی د الله د طرفه. وإذ قال موسی لقومه یا قومې، مخکې وفرمیل چې ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، الله پاک تر هغه ګناه در تیر سو او توبه یې ستاسې قبوله کړله. اوس دلته د توبې د قبلولو بیان کوي. توبه یې په دې طریقه سره قبوله سوله چې موسی علیه السلام ورته راغی، دوی یې منع کړل د هغه کار څه. دوی خو په دې کار باندې پښیمانه سول، خو لیکن د توبې دپاره دا شرط و چې دوی به دا چا چې د ګلګې عبادت کړی دا به ټول وژل کېږي. د دې مثال داسې دی لکه زموږ په امت کې هم داسې مثالونه شته. یو څوک چې راولاړ شي بل څوک قصدن قتل کې ناحقه یې ووژني، نو هغه که په خوله او په زړه هر څومره توبه وباسي بیا یې هم ګناه نه ختمیږي، په دې شرط ختمیږي چې کله دی قصاص دی. نو دا د دوی شرک هم داسې و چې په زړه هم توبه وه، په خوله هم توبه وه او پوره توبه دا وه چې دوی ووژل سي. یا دا یې زموږ په دین کې چې څوک زنا وکړي هغه رجم کېږي، په ډبرو باندې سنګسارېږي او یا په درو وهل کېږي. نو د دوی توبه هم دغسې وه. وإذ قال موسی لقومه، کله چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته، یا قوم زما قومه انکم یقینا تاسې ظلمتم انفسکم، تاسې ظلم کړی دی په خپلو ځانو باندې، باتخاذکم العجله، په سبب سره د نیولو د ګلګې چې د ګلګې عبادت مو شروع کړئ. فتوبو الی بارئکم، نو تاسې توبه وباسئ خپل پیدا کوونکي ته. بارئ هغه پیدا کوونکی چې جلا جلا شکل یې هر چاته ورکړی. فاقتلوا انفسکم، ووژنئ خپل ځانونه. خپل ځان به څنګه وژني؟ یعنې خپل ځان قتل ته پیش کړي. چا چې شرک نه یې کړی هغه ته دې اجازه ورکړي چې دی قتل کړي، او یا دا خپل همجنس ووژنئ. ذلکم خیر لکم، دغه کار ستاسې دپاره بهتر دی. عند بارئکم، په نیز د پیدا کوونکي ستاسې د الله په نیز دغه کار بهتر دی، ځکه په دې مو توبه قبلیږي. فتاب علیکم، نو الله پاک رجوع وکړله پر تاسې باندې. رجوع یې داسې وکړه چې څه کسان ووژل سول، نو الله پاک بس دغه حکم هم ورته اسانه کوي چې پروا نه کوي یا نور د ژوندي بس معاف یاست. نو دا بل انعام و. فتاب علیکم، دلته د توبې یوه معنا دا ده اسانتیا راوستل الله پاک پر تاسې باندې. اسانتیا دا وه د تخفیف معنا چې هغه نور کسان اگر چې شرک یې کړی و الله پاک ژوندي پرېښول. یو څه کسان ووژل سول، بیا په اسرائیلي روایاتو کې راغلی دی چې 80,000 کسان ووژل سول. دا د یهودو هسې مبالغې دي، ډېر خپل ځانونه یادوي، په دې کې خپل ډېروالی ثابتوي او دا ثابتوي چې موږ داسې برکتناکه قوم یو. هر ځای کې 80,000 مړه سوي بیا هم فرق نه دی راغلی کم سوي نه وي. دا د هغو مبالغې دي، څه کسان وژل سوي دي. انه یقینا د الله هو التواب، و د الله دی توبه قبلونکی، الرحیم مهربانه. نو دا واقعه خو پیښه سوله. موسی علیه السلام چې کله تورات ورته راوړی، دوی ته یې ویل چې دا دی د الله د طرفه مې قانون او کتاب راوړی. دا بني اسرائیل دا شریر قوم و، خپله یې غوښتنه کړې وه د کتاب چې موسی علیه السلام راوړی. ول موږ ته نه معلومیږي چې دا کتاب د الله دی که نه دی، که د بل چا کتاب راوړی دی. موږ هغه وخت ایمان راوړو چې موږ ته الله پاک په خپله ووایي چې دا زما کتاب دی، دا ما در رسولی دی. موسی علیه السلام د الله پاک څه سوال وکړي او د الله پاک د طرفه یې ورته وویل چې صحیح دی، دغه سوال مو هم الله پاک قبلوي. تاسې څه کسان زما سره واستوئ کویتور ته، هلته به د الله پاک خبرې خپله واوري چې الله به وایي چې دا زما کتاب دی. نو بني اسرائیل لا ولاړ سول، خپل 80 مشران یې انتخاب کړل او د موسی علیه السلام سره یې واستول. هلته کویتور ته چې ورغلل د الله پاک خبرې یې واورېدلې، بیا دې بني اسرائیل وویل چې دا موږ ته نه معلومیږي چې دا خبرې د الله دی که د بل چا دی. موږ ایمان تر هغه وخته نه راوړو تر څو چې موږ الله پاک په خپله ونه وینو، چې ویې وینو او راته ووایي چې و دا خبرې هم زما دی او دا کتاب هم زما دی، بیا موږ ایمان راوړو. دا مطالبه یې چې وکړله، نو الله پاک پر دوی باندې یوه ټکه راشه وکړله او ټوله یې مړه کړل. چې دوی ټوله مړه سول په عذاب کې، نو موسی علیه السلام د الله پاک څه سوال وکړي چې یا الله دا بني اسرائیل تهمتي قوم دی او بدګمانه خلک دی، اوس که زه ورسمه او دا 80 کسان دلته مړه سوي، نو پر ما به دا تور ولګوي
چې دا تا وژلي دي، نو یا الله ته یې بېرته را ژوندي کړه. نو الله پاک بېرته د موسی علیه السلام دعا قبوله کړله او بني اسرائیل یې بېرته را ژوندي کړه. خو بیا یې عبرت نه اخیستی. وایذ قلتم کله چې وویل، نو دا بل انعام دی د الله طرفه. کله چې تاسې وویل ای بني اسرائیلو یا موسی، ای موسی علیه السلامه لن نؤمن لکه، هېڅکله موږ ایمان نه راوړو ستا دپاره، یعنې ستا په خبره یقین نه کوو حتی نر الله، تر دې چې موږ ووینو الله لره جهرتن ښکاره. فاخذتکم نو ونیولی تاسې لره الصاعقة تندر د اسماني ټکه، صاعقه یا تیز آواز یا تندر ټکه. وانتم تنظرون او تاسې واس ورته کتل مو، تاسې کتله چې هغه عذاب در باندې را نازل سو. دا یو ثم بعثناکم بیا موږ راپورته کړه ستاسې لره، ژوند راپورته مو کړاست من بعد موتکم، وروسته تر مرګ ستاسې مړه سواست بیا را ژوندي سواست. لعلکم تشکرون شاید چې تاسې به د الله شکر ادا کړئ او د خپلو نافرمانیو څخه به را وګرځئ. وظللنا علیکم الغمامه، بل انعام د الله د طرفه دا دی. دوی د بني اسرائیلو اصلي وطن شام و. شام پخوا غټ و، اوس خو صرف سوریې ته شام وایي. شام سوریه ده، اردن دی، فلسطین دی او لبنان دی. دې څلورو ملکو ته یې پخوا شام ویل. نو اصلي ملک د دوی شام و. بیا د یوسف علیه السلام په زمانه کې دوی مصر ته ولاړل. بیا په دې شام باندې عمالقه قوم، ظالم قوم و، دا مسلط سول او دوی یې ومیستل، پسې واخیستل. چې دوی یې پسې واخیستل، بیا دوی د موسی علیه السلام په زمانه کې دا مطالبه وکړه چې د الله څه سوال وکړه چې د جهاد حکم موږ ته وکړي، موږ به خپل وطن آزاد کړو. الله پاک چې د جهاد حکم ورته وکړي، د موسی علیه السلام سره را روان سول. میدان تیح یوه علاقه ده د مصر او د شام په مابینځ کې. دا یو میدان و، سارا میدان و. په دې کې نه درختې وې نه کوچې وې، سارا یو صفا میدان و. دې ځای ته چې راورسېدل، د عمالقو طاقت ورته معلوم سو چې دا خو زورور خلک دي. نو موسی علیه السلام ته یې وویل چې موسی علیه السلامه اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، چې ته ستا رب لاړ شئ، تاسې جنګ وکړئ، موږ دلته درته ناست یو انتظار، تاسې دا وطن ونیوئ بیا موږ درځو. نو دا نافرماني یې بېرته وکړله. نو الله پاک دا سزا ورکړه چې تر 40 کالو پورې په هغه میدان کې بند وساتل او دې میدان ته میدان تیح وایي. تیح معنا سرګرداني، د سرګردانۍ میدان. دا سرګرداني الله پاک ورکړه. دا میدان د 10 میله اندازه و، خو الله پاک 40 کاله پورې دوی په دې میدان کې بند وساتل. سهار به چې روان سول د مصر خواته، چې ستړي به سول ماښام ته، نو خوب به ورغی، بیده به سولی، آرام به وکړو، دا لږ لار راته پاته ده، دا به سبا ولاړ سو. خو سهار به چې راویښ سول، بېرته په افغاني ځای باندې پراته وو. تر 40 کالو پورې داسې سرګردانه وو. ولاړل به چې په یو ځای کې به آرام وکړي، بېرته به چې راویښ سول، بېرته په زاړه ځای باندې پراته وو. نو دا په دې میدان کې الله پاک دا انعامات ورکړل. درختو سایه هم نه وه، کوټې هم نه لرلې، ګرمي هم وه. نو الله پاک دا وکړل چې نرۍ وریځه راواستوله، پر دوی باندې سایه هم کوله. دا وریځ سایه ورباندې وکړله. بل دا و چې د دوی سره د خوراک دپاره هېڅ شی نه و. نو الله پاک دا وکړل چې سرنجبین او کرکان دا یې د دوی دپاره مقرر کړل چې راکشې به نستل، د درختو پاڼو باندې به ترنجبین یو خواږه شیان و، دا به پراته و. او کرکان دومره ډېر وه چې د انسانانو څه به الوتل هم نه، چې رانیول به یې بس په اسانه طریقه سره رانیول. دا خوراکونه ورته مقرر و د الله د طرفه. او بل اوبه نه وې. د اوبو دپاره موسی علیه السلام یو ډبره په لکړه واله، د الله پاک په امر سره 12 چینې ځینې روانې سولې. او بل دا و چې د شپې دپاره رڼا نه وه. نو موسی علیه السلام ته دوی دا خواست وکړي، الله پاک د طرفه یو داسې د ستنې په شکل لکه د یو کوټې یو ستنه چې داسې یو رڼا د اسمان د طرفه راله، دا به ولاړه وه او ټوله علاقه یې رڼا کړې وه. بل دا و چې د دوی دپاره د ګنډلو سامان نه و، ستنې و دا شانې نه وه. نو الله پاک او د کالو د پرېمینځلو سامان نه و. نو الله پاک دا وکړل چې د دوی کالي به نه خیرنېدل او نه به پرې کېدل، زړېدل هم نه او خیرنېدل هم نه. کوچنیان به یې چې وه، د هغو کالي به چې کوچني وه دوی به غټېدل. نو الله پاک دا ورسره وکړل چې هغه کالي به هم ورسره غټېدل. دا ټول نعمتونه الله پاک پر دوی باندې وکړل، خو لیکن بیا هم دوی ناشکري کوله. الله پاک ورته وویل
چې دغه خوراکونه تاسې خورئ خو ذخیره مه جوړوئ. وظللنا موږ سایه وکړله علیکم پر تاسې باندې الغمامه د نرۍ وریځې. نرۍ وریځه به دا فایده یي چې یو تاریکه نه جوړوي او بل ګرمي نه جوړوي. وانزلنا علیکم موږ رانازل کړي پر تاسې باندې المنه ترنجبین والسلوا او کرکان. او دا مې ورته وویل کلو من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاکو شیانو څخه د هغه څه چې موږ تاسې ته درکړي دي. خو دوی نافرماني وکړه، ذخیره یې جوړوله. وما ظلمونه، دوی ظلم نه دی کړی پر موږ باندې، موږ ته یې تاوان نه دی را رسولی. ولکن کانو انفسهم، لیکن دوی وه په خپلو ځانو باندې یظلمونه ظلم کوي.